بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسې ان شاء الله تعالی د الله سبحانه وتعالی په اذن سره موږ تاسې غوڼه وایو. غوڼه وایي موږ تاسې په یوازې موږ نه وایو، یا په عربي ورته وایي هغه اواز چې په پزه کې جوړیږي، دې ته غوڼه ویل کیږي. هغه اواز چې په پزه کې جوړیږي و دې ته غوڼه ویل کیږي. اوس نو په غوڼه کې موږ تاسې څو قسمه لرو. دا نمرې چې ما ورکړي دي دغه ځایو ته تاسې وګورئ، دا مختلفې رقم دغه دي غوڼې دي. اولینه مهمه غوڼه چې ده د نون مشدد او میم مشدد. مشدد دا معنا لري چې نون چې شد ولري او میم چې شد ولري. دلته ما درته کښلي دي. پر نون که شد و، که چیرې ادغام و او که ادغام نه و، دا به پر دې به خامخا غوڼه کیږي او پر میم به غوڼه کیږي. د دې د غوڼې شکل سره کمي. تاسې دغه ځای ته وګورئ، دغه نون دی. نون دی، دا به زه یو څه درته غټ کړم، داسې وکړم. دا نون دی. اوس نو د نون غوڼه چې موږ تاسې کوو، خپله ژبه دغه د مخ دوه غاښه نه دي، دا د ژبې سر راپورته کوو. دلته تاسې خپل د ژبې سر پورته کوئ، دلته داسې لیکي تالو دی. دا خپل د ژبې سر موږ دلته موښلو، موږ چې نون ادا کوو. او که موږ میم ادا کوو، میم په د شونډانو په وچه حصه کې ویل کیږي. بیا موږ شونډان ټینګ سره موښلو. اوس که بیرته موږ دغه ځای ته راسو چې موږ نون څنګه، د نون غوڼه څنګه ده او د میم غوڼه څنګه ده. اوس نو که دلته ما تاسو ته یو څو مثالونه راوړي دي چې په قرآن کریم کې بیخي ډېر راغلي دي. اوس نو نون مشدد او میم مشدد. نون څه رقم وایو او میم څه رقم وایو. ښه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. څه رقم موږ تاسې میم وایو او څه رقم موږ تاسې نون وایو. بیرته راځو دغه ځای ته. که نون شد ولري، میم شد ولري په قرآن کریم کې، که تاسې قرآن کریم وایست، که تاسې مسنون دعاګانې وایست، که تاسې په لمانځه کې هر توري ادا کوئ چې میم شد ولري، نون شد ولري، مکمله دوه حرکته غوڼه به پر کوئ. د نون غوڼه چې موږ تاسې کوو، ژبه د تالو سره موښلو، اواز یې په پزه کې راتېروو. او د نون غوڼه عمومي صورت د پزې په سر کې کیږي. دلته کیږي. اوس تاسې ټوله زما سره د خپلو ځانو سره ووایست. ان ژبه ټینګه د تالو سره وموښلوئ. ان دا د پزې په سر کې د نون غوڼه کیږي. داسې د دماغو څخه تیریږي. ستاسې چې ورته پام وي، د دماغو څخه تیریږي، د ژبه د تالو سره موښلي او اواز یې په پزه کې جوړیږي. که میم غوڼې ته راسو، د میم ژبه کار نه کوي. دلته کار پر شونډانو دی. اوس نو موږ شونډان دواړه، دا د شونډانو وچې حصې موږ تاسې ټینګې سره موښلوو او اواز یې په پزه کې تېروو. که دغه لیک ته تاسې وګورئ، د اواز په ټوله دماغو کې تېرېږي. اوس راسئ موږ تاسې د نون د غوڼې او د میم د غوڼې ترمنځ فرق وکړو. دغه میم غوڼه کوو. اوس زه دلته تاسې ته کاږم، زه دلته تاسې ته کاږم. په کوم ځای کې به درته وکاږم؟ دلته به درته وکاږم. زه تاسې ته دلته ان دغه میوټ کې خوندو، ان یا ان، او یا زه تاسې دلته کاږم اما. دا په قرآن کریم کې بیخي ډېر راځي. اوس راسئ په ګډ وایو، پر غوڼه باندې تاسې پام وکړئ. اول د نون غوڼه کوو. ستاسې پام وي چې ژبه به مو د تالو سره موښتې وي او غوڼه به د پزې په سر کې سر راټوله کوي. څنګه وایو؟ ان. ټولې د خپل ځان سره وکړئ. ان. ماشاءالله.
دا رقم الحمدلله ژبه د تالو سره ټینګه موږ دی ان إن ان أن دا رقم دوه ثانیه دا چې موږ وایو دوه حرکت غونه وکړه دا معنا غونه معنا څه شي د غونې تعریف اواز په پزې کې جوړول وخت ورکول 2 ثانیې وخت ورکول 2 ثانیې سره کوم وخت ورکوو ان اکثره خوند چې موږ وایو چې وخت ورکړه دی اوږده کې او یا اکثره خوند وایي ان هغه چې ان وایو دا هغه څخه موږ څه شي جوړوو تاسو چې ورته پامي دا که موږ دا وایو تاسو لاندې ورته وګورئ که موږ وایو چې ان دلته په حقیقت کې دا داسې دي نون باندې شد دی اول نون ورغندی لري او دوهم نون زور لري کله چې حمزه موږ جنګو د دغه نون سره جنګو څنګه وای ان دوه حرکت غونه مو ونیول دا بل نون چې په زور وایو دا په غونه کې نه راولو نه ان نه ان دغه رقم میم که چې دا هلته ما اما درته کښلی دی تاسو ورته وګورئ اما اوس یې موږ څنګه وایو حمزه دی زیر لري د چې سره جمع کو د میم شد خلاصو اول میم ورغندی لري او دوهم میم په الف باندې ولاړ دی زور لري دا دواړه په عربي کې سره یو ځای کې لکه دلته چې دا دوه نونه سره یو ځای کې نون ته شد ورکي خپل حرکت ورکي زور دا دلته سره یو ځای کې میم ته شد ورکي زور میم په الف ولاړ کی اوس چې موږ د ام وایو ام د غونه په دغه ځای کې ده ام میم په زور لري الف ولاړ دی دا کشو دوه حرکت ما دا په غونه کې نه راولو دا د غونې تعریف چې موږ تاسې دوه حرکت وخت ورکوو او اواز په پز کې جوړوو د نون میو ټکی خوندو دلته موږ ریکارډینګ کوو دغه کومه خور ده دغه چې میو ټکی اوس نو موږ دلته چې د نون غونه کوو ان ژبه د تالو سره موشلو ام که موږ د میم غونه کوو شونډان سره موشلو د نون غونه جلا رقم کېږي د میم غونه جلا کېږي دا خو د مشدد تورو غونې وي ستاسې ورته پامي دا اوله غونه سوه چې پر نون مشدد او میم مشدد باندې موږ سره کم غونه کوو دوهمه غونه که تېره هفته ستاسې په یاد وي ما نن ویډیو در جوړ کړ دا به در واستومه دوهمه غونه د اخفا ده که ستاسې پام و په دې غونه کې موږ دا ژبه راسن د تالو سره موشلواوه مګر په اخفا کې ژبه موږ د تالو سره نه موشلو دغه ځای ته وګورئ دغه ځای ته تاسو ورته وګورئ دغه د ژبې عکس وینئ بله د ژبې سر چیرې دی د لاندې غاښو سره دی نه بله او دلته د ژبې سر چیرې دی په دغه ځای کې چې موږ د مشدد نون باندې غونه کوو زه به دا لیکسین پاکې کوم پر تالو باندې دی پر تالو باندې مشدد دی دلته ژبه لوړه نه خیږي دلته نون په خپل مخرج کې ویل کېږي او دلته نون په خپل مخرج کې نه ویل کېږي نون پټېږي په غونه کې اخفا معنا پټول د څه شي پټول د نون ساکن پټول د دې ویډیو ما در جوړه کړې ده انشاءالله تعالی دا ویډیو خامخا واورئ دغه ټوله توري مې درته ویل دي انشاءالله تعالی پر دغه باندې بیا موږ تاسې په ګروپ کې کار کوو چې یو د بله موږ تاسې کورنۍ کار سره استوو دوهمه اوله غونه مو د نون مشدد د میم مشدد و چې دې ته مکمل غونه ویل کېږي دوهمه غونه مو د اخفا غونه ده د نون مشدد او د نون مشدد او د نون چې موږ اخفا کوو د دې د غونې ترمنځ به خامخا فرق وي فرق یې په کوم ځای کې دی فرق یې په دغه دوه عکسو کې دی دغه نون مشدد دی دلته نون مشدد چې موږ تاسې ووایو او دا چې دی دا د نون اخفا ده نون پټېدی دی سیسو انشاءالله دا مو دوهمه غونه سوله
دا ټول غونې دوه حرکته دي ستاسې چې ورته پام وي دوه حرکته معنا دا ده چې لکه موږ تاسې دوې ثانیې وایو پسې راسو دغه خو موږ تاسې ویلي وه ادغام ناقص د غونې سره دا خو موږ ویلي وو نه بله و چې موږ ویله چې په دې کې ګوره په دغه کې به دا به زه یو څه درته غټ کړم دا پیج په دې ځای کې تاسې وګورئ ادغام ناقص یوه په ادغام ناقص کې موږ تاسې ویل که دغه میو ولین میو په غونه کې څه شی راولو دلته وګورئ واو راولو اوه بله و میو ولین اله واحد دلته په غونه کې موږ څه شی راولو واو راولو بله و فمن يعمل دلته په غونه کې څه شی راولو یا راولو یا ناقص ادغام دی نه په دغه ځای کې وګورئ خیرا یره په ادغام کې په غونه کې څه راولو یا راولو مم مثله نون په میم کې مدغم سو ادغام ناقص دی مګر میم شد واخیستی دلته به موږ د میم مشدد غونه پر کوو څنګه کوو شندان به ټینګ سره موښلو لکه در مخه چې مو ویله او موږ به د میم غونه در خپل دماغو راتیرو دوه حرکته به نیسو نو دا څنګه وای میم مثله میم مثله دا بل توري ته راسي دلته خو خپل د نون توري ساکن و مګر په دې ځای کې که تاسې وګورئ دا د تنوین نون دی د تنوین نون په میم کې مدغم سو اوس نو موږ تاسې مکمل غونه کوو د میم غونه کوو شونډان ټینګ سره موښلو او غونه یې در پسې تېرو څنګه وایي خیرم ور را یو پیش زه استعمالوم دا نون د تنوین دلته مدغم سوی دی خير منه خير منه دا غره کم پسې راسي دلته نون توري په نون کې مدغم کیږي دلته نون د څه شي دی د غونې توري دی د غونه سره کم کوو ژبه د تالو سره ټینګه موښلو اواز یې په پز کې جوړوو دغه نون په نوشته راځي دا بیا زه تاسې په قرآن کریم کې در ښوم دا په نوشته راځي مګر په حقیقت کې دا ویل کېږي نه د حمزه په زیر به راسنده دلته یو ځای کې ان نقول شیء نکر دلته زه ودرېدم او اوس یې بېرته درته وایم شیء نکورن څنګه مشکل توري دي شیء نکورن په دغه ځای کې ادغام دی د حمزه باندې چې دوه زیره دي یو زیر دی یو نون د تنوین دی نون د تنوین په دغه نون کې مدغم سو دلته په حمزه کې یو زیر پاتې سو حمزه به په زیر د نون سره یو ځای کې ان ژبه به د تالو سره ټینګه ومښلوئ غونه بیا جوړه کړئ شیء نکورن کوشش وکړئ چې کش نس ما څومره کې کچیږي نکورن را به په دوه زیرو ووایست کتابا یلقاه دلته مو کم وکړئ تاسې راته ووایست دلته مو په غونه کې څه شی راوسته یا مو راوسته ماشاءالله کتابا یلقاه الحمدلله دغه څومره نمبر غونه سول زموږ تاسې اوس به زه دا پیج راټول کړم دا مو څومره نمبر غونه سول چې موږ پر ادغام ناقص باندې کوو دا مو درېیمه غونه سوه ماشاءالله اوس به راسو موږ تاسې څلرمې غونې ته څلرمه غونه ما تاسې ته پخوانی یو ویډیو در استولې وه تېره هفته هغه الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې ټولو خوند اورېدلي بله و که ستاسې په یادېږي هغه د اقلاب غونه وه بله و اقلاب غونه څه ته وایي دا مو څلرم نمبر غونه ده اقلاب غونه وایي چې د نون اواز په میم ویل کېږي د نون اواز په میم ووایست اوس لکه مثال موږ یې دلته وایو
په دغه ځای کې دا اصلي توری دی من جلا توری دی بخیله دا جلا توری دی مګر چې موږ تاسې وایو که د نون ساکن وروسته یا د تنوین وروسته بې راسي یا با راسي نه موږ تاسې بې هم ورته وایو پروا نه لري کولی سي چې ووایست که با راسي موږ تاسې چیش کوو د نون اواز که د تنوین نون و که خپله د نون توری ساکن و په میم یې وایو اقلاب وایي اړولو ته بدلولو ته نو دلته د نون اواز په میم بدلو دا ویډیو به تاسې کتلی وي انشاءالله تعالی الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته برکتونه درکړي چې ښه توجه ورته وکړئ انشاءالله تعالی اوس په دغه ځای کې موږ تاسې د نون اواز په میم وایو څنګه وایو دغه من نه وایو ژبه د تالو سره نه موږ په دوو شونډانې وایو میم دغه یو میم دغه نون چې په موږ په میم اړوو دا په چی شو باندې موږ وایو په میم باندې وایو نو دغه میم دغه میم سره وجنګوي میم بخیله بذنبهم ګوره زال د نون سره نه جنګو د میم سره جنګو پر شونډانې وایو بذنبهم اوس نو په دې اقلاب کې چې ستاسې پامې دلته شونډان ټینګ نه سره موښلي شونډان به دغسې نرۍ چوله ولري دا لوړ عکس تاسې وګورئ شونډان به داسې ټینګ نه سره موښلي په دغه رقم نرۍ چوله به ولري تاسې به دغه توري ادا کړئ څنګه وایو بذنبهم و دغه میم خو نو په بل توري پورې دغه کېږي مګر اصلي په حقیقت کې دا بذنبهم ګوره دا ان بي او ني دي لاندې میم ورته کښل دي اقلاب دی د نون اواز په میم اوړي ولې اوړي د نون ساکن وروسته با راغلی ده بیونی دا دواړه مدې اصلي دي راکش شوی سمیع جلا توری دی بصیر جلا توری دی نون د تنوین په میم په اواز وایو ولې وایو په دې خاطر باندې چې با راغلی ده په پسې که د نون ساکن وروسته که د تنوین وروسته با راسي بس تاسې ورته پامې چې دا نون اواز په میم اوري او دا موږ تاسې په تېرو ویډیو کې ولیو هغه به دغه توري نه وه خو مطلب یو دی نه په قرآن کریم کې او بل دا دی هغه پرینټ چې زموږ تاسې د افغانستان دپاره پرینټ کېږي په دې کې دغه میم ورته نوشتی موږ تاسې هیڅ مشکل نه لرو مګر اکثره خویندې داسې وایي چې سمیع بصیر دوی داسې کوي چې دغه نون د تنوین هم ادا کوي میم هم ورسره ادا کوي غلطي په دغه ځای کې مګر دلته نون نه ادا کېږي نون په میم بدل سوی دی دلته نون نه ادا کېږي میم په میم بدل سوی دی په دغه د نون توري دلته نه ویل کېږي په میم بدل سوی دی څنګه وایي مم بخیله په دغه ځای کې وګوره دا ډېر دغه دی چې ډېر استعمالیږي من جلا توری دی بعد جلا توری دی د نون اواز په میم بدلو ولی اقلاب دی اړوي میم بعدی ومن بلغ غین دروندی ضلال بعید دا زموږ تاسې څومره غوڼه اسوله څلورم نمبر غوڼه اسوله پنځم نمبر ته به راسو پنځم نمبر غوڼه د میم ساکن ده ستاسې ورته پامې ما تاسې ته څه شي وویل دلته د نون ساکن وه تر اوسه پورې چې موږ تاسې قوانین ویل ټوله نون و دغسې و که نه و اخفا په د نون ساکن و نه اقلاب د نون ساکن و اظهار خو مې نه دي در راوستلی په دې خاطر باندې چې هغه غوڼه نه لري نه او دلته چې موږ تاسې وایي د میم ساکن ادغام او اخفا اوس نو میم داسې اسانه دی چې بیخي دا په درسو کې زما د میم درس خوښ دی نون څو قانونه درلوده څو نونه موږ درلودله ستاسې ورته پام نون موږ څلور نونه درلوده یو د نون توري ساکن وه
او یو درې نونه په تنوین کې وه دغسې وه بله وه دوه زبره دوه و زوره دوه پیش ماشاءالله تبارک الله الحمدلله واو دی دا پیش دی دغه هم یو نون دی چې د تنوین نون دی نه او دا یو زیر دی یو نون دی چې د تنوین نون دی څلور نونه وه څلور نونه څو قانونه درلوده څلور قانونه یې درلودله وه ادغام موږ تاسې ووایه نه او بله. بل موږ تاسې اقلاب ووایه موږ تاسې اظهار ووایه او اخفا مو ووایه اوس موږ راغلو و میم ته میم ډېر اسانه دی میم هیڅ مشکلات نه لري میم تورې که چیرې میم ورغندی ولري میم ورغندی ولري د میم وروسته بل میم راسي چې هغه دې حرکت ولري که زور لري که زیر لري که پیش لري دغه میم چې ساکن دی دا د عربي قانون دی که اول یو توری اول ساکن وي دوهم حرکت لري دا په دې کې مدغم کیږي چې څه ځینې جوړیږي میم شد اخلي یا به که زور درلودي زور به وي که پیش درلودي پیش به وي که زیر درلودي زیر به دا د میم ادغام دی که د میم ساکن وروسته بل میم راغلی چې هغه حرکات ولري دا دوه سره یو ځای کېږي د میم ادغام دی بل قانون د میم اخفا که چیرې میم ساکن وي میم ساکن دی دا په بل رنګ درته نوشته کړم ښه اوس نو که چیرې میم ساکن وي صحیح دی انشاءالله میم ساکن وي د میم وروسته دغه یوه دانه د نازولې با نه ده دا خپل قانون لري په نون کې هم قانون درلودي په نون که د نون ساکن وروسته با راغلی وای چیش جوړېدله د نون ساکن وروسته با راسي چیش جوړېږي اقلاب جوړېږي ماشاءالله او که د میم ساکن وروسته با راسي میم اخفا کېږي میم اخفا کېږي څنګه کېږي شونډان ټینګ نثر موشي شونډان دغه شکل لکه د اقلاب ده د اقلاب غونه او د میم د اخفا غونه دواړه یو رقم دي میم بیخي ډېر اسانه دي اوس نو په قرآن کریم کې موږ تاسو څو توري درلودله د میم حساب کوو و دا به زه په بل رنګ درته نوشته کوم په قرآن کریم کې موږ تاسې 28 توري لرو 28 په 28 کې یو میم ځینې منفي کوي دا یې یو څو پاته سو موږ ته 28 توري پاسه با ځینې منفي کوي څو راپاته سو پر شپږویشت تورو باندې موږ میم په خپل حالت کې وایو اظهار یې وایو د میم قانون څو دی که د میم ساکن وروسته بل میم د حرکت سره رالی او که چیرې د میم وروسته با راغله نو دلته دواړو کې دوه حرکته غونه ده پر که میم مشدد و شونډان به ټینګ سره مشتي او که میم وروسته با راغله د میم اخفا وه شونډان به ټینګ نه سره مشتي دغه رقم بیا وایو سیسو انشاءالله اوس بیا راسو مثالات ښه که تاسو دلته وګورئ په دغه ځای کې وګورئ ګوره میم ساکن دی او دغه میم شد لري تاسو در معلومیږي که بیخي میده دی یا بیخي ښایسته معلومیږي الحمدلله اوس نو که دغه میم چې دی دغه میم چې ورغندی لري ما تاسو ته وویله چې که یو میم راغلی چې هغه ورغندی لري بل میم په پسې و چې هغه دی زور ولري یا زیر ولري یا پیش ولري نو دغه دواړه میم سره یو ځای کېږي یو میم کاږي شد ورکوي حرکت یې ورکوي لکه دلته ولکم دا جلا توری دی ما جلا توری دی دغه میم په دغه میم کې مدغم سوی دی اوس نو دغه میم نه ویل کېږي دا نه ویل کېږي کاف د چی سره مشلو د مشدد میم سره ولکم دوه حرکته غونه شونډان ټینګ سره مشلول میم مشدد دی ولکم ما دا به په غونه کې نه راولي دا بل توري ته راسي عین کیسه ده دلته وګورئ
میم ساکن دی ورسته میم ورسره دی فمن هم دا جلا توری دی من جلا توری دی په حقیقت کې دغه شد نه لري جلا جلا توری دی کله چې دغه میم راغلی په دې کې ګډ سو مدغم سو نو دغه میم ته شد ورکی اوس نو چې دغه میم په دې کې مدغم سو شد یا ورکی اوس موږ تاسو بیا دغه میم نه وایو دا میم نه وایو نو ها به راسن دلته ومشلوي په شونډان به ټینګ سره ونیسئ غوڼه به یې وکړئ فمن هم من دلته هم دغسې دي ګوره دلته دوه ځایه په زورونه درلودله میم وبخښئ او دلته میم زیر لري دغه میم نه ویل کېږي دا مدغم سوی دی په دې کې اوس څنګه وایي دا موږ لکم من مثلهم معهم انهم ملاقو په دغه ځای کې دغه میم نه ویل کېږي دا دلته مدغم دی که په دغه ځای باندې تاسو فکر وکړئ ګور ان د نون غوڼه ده ژبه د تالو سره مشلو پر ملاقو چې وایو دا ها چې د میم سره جنګ وو موږ تاسې د میم مشدد غوڼه کوو هم ملاقو یا دا دلته همزه لري یأتیکم مثلو کفرتم به اوس نو راغلو موږ د میم در اوسه پورې در دغه ځای پورې موږ تاسې د میم ادغام وایو ادغام د میم ادغام څنګه و ستاسې په یاد چې ادغام دوه توري سره یو ځای کوي نو د میم ادغام که اول میم ساکن و دوهم متحرک و یعنی زور یا زیر پیش درلودلی نو دا ساکن میم په اول میم ګډیږي اوس که دغه ځای ته تاسې وګورئ دا هغه دوی لیکي وي لوړې دغه لوړې دا ادغام لاندې څه شي دی لاندې د میم څه شي ده اخفا ده اخفا اوس یې څنګه وایي کفرتم به اوس نو شونډان ټینګ نه سره مشلو میم په اخفا کې پټوو شونډان مو دغه شکل باید ولري دغونده چاله باید ولري دغونده باید شونډان سره خلاص وي لکه دغه ځای چې ویني څنګه وایو کفرتم به ربهم بهم يعتصم بالله عليهم بعلم آتيناكم بقوة وهم بالآخرة الله سبحانه وتعالى جوړ کړي چې تاسو ټول خواني پوه سوي یاست موږ خو په ریکارډینګ کې یو ان شاء الله تعالی ستاسو ورته پامي چې د میم اخفا کوو خوله دغسې جوړوو که میم مشدد وایو چې ادغام یې کوو شونډان سره مشلوو اواز یې په پزه کې جوړوو دلته موږ تاسې چې میم پټوو دا د اقلاب دی اصلي که ستاسې ورته پام دی دغه عکس دی دا د اقلاب دی مګر اقلاب او د میم ساکن اخفا دا دواړه خوله په دغه شکل کېږي دا شونډان داسې یو نري چاله باید ولري که دغه ځای تاسې وینئ دا ټینګ نه دي سره موښي چې دا ځای وینئ نه بلې د دواړو مګر دغه 5 غوڼې دي چې زموږ تاسې په قرآن کریم کې وایو د دې به تاسې عکس واخلي لکه اول وار چې ما درته وویله هر ځای کې چې ستاسې رفت و آمد ډېر دی نه که یخچال ته ډېر ځي که اشپزخانې ته ډېر ځي که په خونې کې ډېر یاست دا درته پرینټ کوي انشاءالله تعالی درته به مشلوي دا چې هر روزه تاسې وګورئ چې اوله غوڼه سره کم کېږي پر نون مشدد او میم مشدد لاندې مې عکسونه درته مشلولي دي دا دغه دوه عکس دي دوهم غوڼه څنګه ده د نون ساکن اخفا ده
عکس مې درته موږ راولې دی چې ژبه لوړه تالو ته نه خیږي. درېیمه غونه د ادغام ناقص ده چې په دغه رقم ده که چیرې د نون ساکن یا د تنوین وروسته واو په غونه کې راولو، که یا په غونه کې راولو، او که چیرې میم و نون و مکمله غونه پر کوو. او څلورمه غونه زموږ تاسې غیر د اقلاب غونه وه چې که چیرې د نون ساکن وروسته دلته با د نون ساکن وروسته با راسي، موږ تاسې اقلاب کوو. شندان ټینګ نثر مشلو، دغه ځای ته ستاسې پام وي پر اقلاب باندې موږ شندان ټینګ نه مشلو، شندان باید چوله ولري لکه موږ چې د میم اخفا کوو. اوس نو د میم اخفا چې موږ تاسې کوو دغه دوی لیکي، دغه دوی لیکي، دا هم دغسې کېږي شندان داسې. د میم اخفا او د اقلاب یو رقم غونه کېږي. بل موږ تاسې د میم مشدد غونه یاده کړله چې که چیرې میم ساکن وي په پسې یې بل میم متحرک راسي. متحرک معنا چې حرکت ولري، یا زور ولري، یا زیر ولري، یا پیش ولري. نو دلته ساکن میم د ورغندي والا میم په دا بل میم ګډېږي، مکمل غونه پر کېږي، شندان به ټینګ سره موشلي او غونه بیا در پزې تېرېږي، دوه رقمه غونه. نور په قرآن کریم کې نورې غونې موږ نه لرو. دغه ټوله دلته ما درته راټولې کړې. سیسو انشاءالله د دې به تاسې عکس واخلئ، دا درته وموښلوئ. هلته مې د پزې عکس درته راوستلی دی په دغه ځای کې چې د نون غونه د پزې په سر کې جوړیږي، ژبه د تالو سره وموښلي، او د میم غونه در دماغو راتېرېږي. که تاسې دلته وګورئ دغه د نون غونه دلته جوړیږي او د میم غونه در ټولو دماغو راتېرېږي. سیسو انشاءالله دا د اخفا غونه ده، اواز په پزې کې جوړوي او ژبه د نون مخرج ته نه رسوي. الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته اسانه کړي انشاءالله تعالی. زه به ریکارډینګ بند کړم، موږ تاسې به ادامه ورکړو سبق ته.